سلامونه او ښه راغلاست. نن به در باندې د جرمني لوکسترینې ښکلېترینې او قیمتترینې موټرې وګورم. دا هم د BMW یعنی BMW د اتوموبیل یعنی موټرو دنیا ده چې دلته که څوک غواړي هر څوک راتلی شي او ښه خبره دا ده چې دلته کوم ټیکټ نشته، یعنی په وړیا توګه باندې کولی شي د دې څخه لیدنه وکړي. دلته هم د کال نوي اتوموبیل یعنی موټرې نندارې ته ایښودل شوي دي. شروع به هم د دې ښکلو موټر سایکلونو نه وکړو. راځئ چې دننه ننوځو. دغه تم چې ګورې ټول هغه څه چې د موټر سایکل د چلولو پورې اړه لري دلته ایښي دي. راځه اوس په دې موټر سایکل کینو. موږ دا د چالان وکړو. دلته هم خوا او شا هغه موټر سایکلې چې د کال 2024 او 25 کلونو موډل دي نندارې ته ایښودل شوي دي. د دې قیمت به هم تقریبا 1 لک روپۍ مخې ته زیات دي او کم باندې. بیا دومره ښکلي هغه دي موټر سایکلې دي، د اخیستو توان خو نشته، خو بس کیږي نو خوند به ترنه واخلو ځکه چې داسې خو هم د مفته دی. BMW ورد اتوموبیل چې د منشن په ښار کې موقعیت لري او هره ورځ د 9 بجو نه تر 12 بجو د شپې پورې د خلکو پر وړاندې خلاص وي او د BMW ګروپ ملکیت دی. دلته هم د دې کال یعنی د 2024 او 25 د BMW موټرونه موجود دي چې زه او زما کوچنی زوی سبحان به درته یو د امکان په صورت کې دا ښکاره کړو. موږ سره اوسئ، په شریکه به سره وګورو.
دغه زه ماته ډېر خوښ دی داسې BMW موټر د خاطر دغه سره خپل ناویګیشن هم شته او رادیو هم ډېر ښه دی او رقم یو بل BMW موټر کې یوټیوب هم او کولی شي زنګ هم وکړي او دا خو ډېر ښه دي او رقم اوس دغه ځای کې چې ښکاري ډېر شیان دي او دغه ماته ډېر خوښ دی دغه ځای هم ډېر ښه فیلینګ کوي ماته ډېر خوند راکوي او ماته څه BMW ماته ډېر خوښ دی د خاطر دومره ښه دی او یو ډېر ښه کمپني هم دی دې خاطر اوس چې تاسو ښکارئ زه هغه BMW موټر E3 کې یم یو ډېر X3 کې یم یو ډېر ښه ماډل دی او فکر کوم یو د 2025 دغه یاره ماډل دی او چې ښکاري رادیو او ټول شیان ډېر ښه وشو او هغه ټکنالوژي ښه ده او دغه ډېر ښه BMW ده دغه چارج کوي ډېر ښه ده او ډېر ژر هم ځي دغه ډېر ښه ده او سره ډېر ګاز او داسې شته او تاسو اوس ټول موټر ښکاري او ډېر ښه ښایسته ده او ماته هم ډېر خوښ دی او هغه ټول زیات کې کولی شي اوبه کې ښه کولی شي چې یخ دی ټول زیات کې کولی شي ښه او ډېر ژر ځي او ډېر ښه دی او دا خمزیان چې کېنه دا هم ډېر ښه دی او دغه BMW کې دغه اونو سره پارتنرشپ وکړه او اوس دغه کولی شي ستا موټر کې چې تګ یو که داسې او چې بیا کولی شي اونو لوبې وکړي ستا انډیوال سره او که سبزان سره او کولی شي اوس موټر کې هغه رادیو چاته چې رادیو ده بیا کولی شي لوبې وکړي او ډېر خاطر ډېر ښه ده دې دغه مخکې سیستم یې ډېر ښایسته دی ټول یوازې غټ نیویګیشن او نه پوهېږم دا به هغه به هیرو والا وي او الکترو دا هم BMW ده ودرېږه چې وګورو چې کوم ماډل دی دا T1 ماډل دی T1 ماډل دی خو دا رنګ یې داسې زنانهیي رنګ دی که نه او دا موټر هم وړوکی دی نو ډېر امکان لري 90% چې دا به زنانه ورته جوړ کړی ودره چې وګورو چې دننه څه شی دی اوس خو 2015 کال دی نو هغه الکترونیک ډېر لري او BMW یعنی BMW موټر هغه دا خو الکترونیک زخ ډېر لري ټول سیستم یې الکترونیک دی د نورو موټرونو خو د دوی زخ ډېر دی دغه اوس یو ډېر ښه BMW موټر دی دغه ټول نه چې زه اوس کوم ډېر غټ دی او دغه چې ښکاري د کنټرول کولی شي موزیک او کولی شي زنګ او کولی شي voice message وکړي ټول رقم هغه دی نو خو هغه شی دی دغه اوس ډېر غټ دی دې خاطر دومره ښه هم دی او دغه رقم رادیو او هغه ناویګیشن دغه کې ډېر ښه و د خاطر هغه نور هم غټ چې دی هغه ناویګیشن نور هم ښه دی دغه
ښه ده BMW موزیم ته د خاطر دغه اوس ټول روبوټ نوشو او بیا په ستا کریډیټ کارت کېږدي او بیا ټول شیان چې ته غواړې ته دغه تابلیت کې داسې واچوې او بیا چې غواړې اوس رقم یو کافي بیا هلته ولیکې بیا کې او یا بیا هغه روبوټه تا ته کوي او دې خاطر دغه ځای ډېر ښه ده. دا خو مخکې تاسو ته سبحان تشریح کړ، یعنې دا کمپیوټري هغه د کافي غرفه ده، که څوک کافي او داسې خواږه شیان او چای اخلي دلته یعنې انسان پکې نشته، کریډټ کارت دلته ږدي او د هر شي قیمت معلوم دی، تقریبا هر شی په 15 یورو دی او هغه روبوټونه چې دي چې هر شی چې ته غواړې هغه تاسو ته درکوي. دا هم د رویل رایس لوکسو او قیمتي موټرونو نمونې دي چې دلته مختلف موډلونه شتون لري، خو دغه چې دی دا د رول رایس سپیکټور موډل دی. دا هم د رول رایس موټرانو بل ماډل د ګوسټ په نوم باندې یعنې د پیري په نوم باندې. راځئ چې د نږدې نه یې وګورو، یعنې ډېر ښکلي ښکلي او په زړه پورې موټرې دي خو ډېرې قیمتي هم دي، یعنې د عادي انسان ورته وس نه رسي. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the انګوي بل ماډل د مینې په نوم باندې هغه واړه واړه کنه هغه دي. راځئ چې وګورو چې هغه د دې کال کوم موډلونه راوتلي دي. دې ځای کې نو ټول هغه موټر دي چې د دې کال او د تېر کال د کال موډل دي. دغه دی دغه هم دومره وړوکی موټر دی چې وایي خلاصېږي نه چې اوس دننه نه درته ښودلی وای. With every step we leave our cares behind. In this celestial ballroom, love's defined. Caught in the spell of the crowd. اوس دغه یو ګیم ځای دی چې کولی شي اوس لوبې وکړي او دغه ډېر ماته خوښ دی او د خاطر ماته د خاطر زه خوښېږم ګیمونه او دغه کلاین ته دي او چې غواړي لوبې وکړي که بیا په تلیفون والي بیا په سکین وکړي او بیا کولی شي ډېر ښه لوبې وکړي. او دغه اوس هغه میني BMW ده او د هغه سویچ بورډ هغه میني نه هغه ډېر ښه ده، هغه بل هم ښه دي او هغه ناویګیشن سیستم هغه هم ډېر ښه ده، هغه بل نه او ټکنالوژي هم ډېر ښه ده. او چې تاسو اوس ښکاري دغه ځای ډېر ښایسته هم ښکاري.
the sky painted with dreams we're chasing the echoes of silence. او چې مته تا کېنت خو feeling ورکړ. My fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust, gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me lost. او دغه اوس یو اولد ماډل ده مینی نه، هغه مینی BMW نه. هغه ډېر ښه ښکاري د خاطر دومره اولد ده او دغه هم شی هم اولد ده او دغه ده لږ دغه مینی ده او دغه رقم لانګ ټایم نه وشو د خاطر دومره اولد ده. دا هم د BMW د لباس پلورنځی دی. دلته ډیر خلک کولی شي چې د خپلې خوښې ټي شرټ او داسې نور شیان واخلي. ملګرو زمونږ د نننۍ د BMW ولټ اوتوموبیل څخه لیدنه نوره پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې خوښه شوي مي لایک او سبسکرایب هم د یاده ونه وځي. د بیا کتو پورې په لوی خدای جل جلاله سپارم. ښه ورځ او ښه وختونه ولرئ. خدای په امان. په مخه موخه. As we twirl in the magic of the cosmic light.